راش رمضان مرحبا میاشت د قرآن مرحبا میاشت د قرآن مرحبا وایو هر کله خوش آمدید یہ پمونگا گران مرحبا یہ پمونگا گران مرحبا العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن زما د دین اسلام محترم و معزز و مسلمانانو د الله سبحانه و تعالی شکر دی چې الله رب العالمین زمونږ او تاسو په زندګۍ کې یو ځل بیا د مبارک میاش رمضان المبارک چې د ډیرو خیرونو او د برکتونو والا میاش ده او داسې میاش ده چې الله رب العالمین په خپل بندگانو ته مغفرت کوي الله رب العالمین په خپل بندگانو ته ګناهونه معاف کوي الله رب العالمین په خپل بندگان د جهنم نه آزادي او جنت الفردوس ورته ورکوي الله رب العالمین دا مبارک میاش زمونږ او تاسو په زندګۍ کې راوسته او ډیر خوش نصیب دي او خوش قسمت دي هغه خلک چې دا غوي په زندګۍ کې رمضان المبارک میاش راشي او هغه په رمضان کې عبادت وکي الله رب العالمین پکې راضي کی او الله رب العالمین ورته پکې مغفرت وکي او ډیر بد نصیب او بد قسمت دي هغه خلک چې دا هغه په زندګۍ کې رمضان المبارک راشي او هغه پکې د الله رب العالمین د عبادتونو نه غافل وي د الله نه غافل وي او عبادتونه پکې ونکي او هغه ته مغفرت ونشي بلکې د الله رسول د جبريل عليه السلام په خیرو باندې امين ویل دي او جبريل عليه السلام هغه خلکو ته خیری کړی دي چې په هغه باندې رمضان المبارک میاش راشي او هغه ته په رمضان المبارک کې مغفرت نصیب نشي هغه د الله نه غافل وي پکې او الله رب العالمین پکې راضي نه کی مغفرت ورته نصیب نشي جبريل عليه السلام په هغه خلکو په خیری کړی دي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم په امین ویل دي حدیث کې راځي کعب بن عجره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل احضروا المنبر منبر حاضر کئ کله چې منبر راوړل شو فلما ارتقى درجه د الله رسول منبر په لنی پوړی باندې خپه کې خوسته قال امین د الله رسول امین ویل فلما ارتقى درجه الثانيه کله چې د الله رسول د منبر په دویمه پوړی باندې خپه کې خوسته قال امین د الله رسول بیا امین ویل فلما ارتقى درجه الثالثه کله چې د الله رسول د منبر په دریمه پوړی باندې خپه کې خوسته قال امین د الله رسول بیا امین ویل فلما نزل کعب بن عجره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د الله رسول کله د منبر نه راکوشو قلنا نو صحابه ته تاسو کړو مونږ ورته ویل اے د الله رسوله یا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم نن خود تاسو نه مونږ داسې کلمات واوریدو او داسې خبره مو واوریده ما كنا نسمعه چې د دینه مخکې مونږ نه اوریدلی نن چې تاسو منبر ته ختلی نو تاسو درې کرته امین ویل اے د الله رسول د دې وجه څه ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل ان جبريل علیه السلام یقینا جبريل علیه السلام زما خواته راغلی عرض لی او درې خبرې راته وکړي او درې خیری وکړي او هغه خیرو باندې ما امین ویل کله چې ما منبر ته پلنې پوړی باندې خپه کې خوسته نو جبريل علیه السلام دا خیره وکړه بعدا د الله د رحمت نه دی هغه سړی لري پاتې شي د الله د رحمت نه دی محروم شي د جنت الفردوس نه دی محروم شي هغه کس لمن ادرک رمضان چې د هغه په زندګۍ کې رمضان المبارک د مبارک میاش راشي او هغه په دې کې غافل وي
او الله رب العالمین پکې خوشاله نکی خپل رب پکې راضی نکی او عبادتونه پکې ونکی او الله رب العالمین دته په دې رمضان المبارک کې مغفرت ونکی فلم یغفر له دته په دې رمضان المبارک کې مغفرت نصیب نشي جبريل عليه السلام خیره وکړي چې دغه کس د الله د رحمت نه لري پاتې شي د الله رسول فرمای قلت امين ما په امين ویل او چې کله ما منبر په دې دویمه پوړی باندې خپه کې خوسته نو جبريل عليه السلام دا خیره وکړه چې بعدن هغه سړی د الله د رحمت نه محروم شي د جنت الفردوس نه محروم شي لمن ذکرت عنده چې د رسول الله نوم ور سره واخستل شي او فلم يصلي عليك او د الله پر رسول باندې درود ونه وي هغه قسم دي د الله د رحمت نه لري شي د الله رسول فرمای جبريل عليه السلام دا خیره وکړه فقلت امين نو ما په امين ویل او دغه شانتي چې کله ما خپل خپه د منبر په دریمه پوړی کې خوسته جبريل عليه السلام دا خیره وکړه او وی فرمایل بعدن هغه قسم دي د الله د رحمت نه محروم کړي شي د الله د رحمت نه دی لري پاتې شي چې د هغه مور او پلار ژوندۍ یا یو د هغې نه یا دواړه ژوندي او بوډاګاني او دا د هغوی د خدمت د وجې نه جنت الفردوس ته داخل نشي نو دغه قسم دی د الله د رحمت نه محروم شي نو فقلت امين د الله رسول وی ما د جبريل عليه السلام په دې خیره باندې امين ویل نو د الله رسول چې امين وی او جبريل عليه السلام چې د الله رب العالمین ملائکه ده او دا خیره وکي نو سمو خیال دی چې هغه به دعا به نه قبليږي ولې نه زما محترمو دا د رمضان المبارک دا خسته میاشت زمونږ او تاسو په ژوند کې راغله د ټولو نه اول خو مونږ او تاسو ته د الله رب العالمین شکر ادا کول پکار دی په دې باندې او بیا د دې رمضان المبارک قدر او احترام کول پکار دی د رمضان المبارک قدر او احترام هغه دا دی چې مونږ پکې خپل الله راضي کو مونږ پکې خپل ګناهونه په الله باندې معاف کو مونږ نه الله رب العالمین په دې رمضان المبارک کې راضي شي او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو نه په دې رمضان المبارک کې راضي شي او الله دې مونږ ته په دې رمضان المبارک کې جنت الفردوس را نصیب کړي دغه شانتي کله چې د رمضان المبارک میاشت را لازم محترم د الله رسول صلی الله علیه وسلم با صحابه او ته فرمایل اتاکم رمضان اے صحابه تاسو په ژوندۍ کې په تاسو باندې د رمضان المبارک میاشت رااله دا څنګه میاشته شهر مبارک د ډیره د برکتونو میاشته او ډیره مبارکه میاشته د الله رسول به صحابه ته فرمایل چې ډیره مبارکه میاشته او داسې میاشته فرض الله عز وجل الله رب العالمین په دې میاشت کې په تاسو باندې روزي فرض کړی دي او داسې میاشته تفتح فيه ابواب السماء چې په دې کې د اسمان دروازې کولاوي شي وتغلق فيه ابواب الجحيم او د جنت د جهنم دروازې هغه په دې کې بند کړي شي دغه شانتي په بعض روایتو کې راځي چې په دې کې د جنت الفردوس دروازې کولاوي شي او دغه شانتي د جهنم دروازې پکې بند شي او دغه شانتي د الله رسول فرمایي چې په دې کې سرکشه شیطانان هغه وتړل شي او داسې میاشته فيه ليله په دې کې یو داسې شپه ده خير من 1000 شهر د الله رسول فرمای چې هغه شپه د زرو میاشتو د عبادتونو نه بهتره ده داسې شپه په دې کې د ليله القدر او په هغه شپه باندې الله رب العالمین قران کریم نازل کړی دی بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ګوره دا یاد ساتئ په دې کې عبادت وکړئ خپل الله رب العالمین په دې کې راضي کړئ په دې کې غافل مه اوسئ د الله رسول او فرمایل من حرم خیرها فقد حرم یاد ساتئ ګورئ که څوک د رمضان المبارک د خیر نه محروم کړي شو او په دې کې هغه څه خیر حاصل نکړه الله رب العالمین راضي نکړه فقد حرم دا سړی د هر خیر نه محروم شو د هر څه نه محروم شو دغه شانت زما محترمو د الله رسول صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې کله د رمضان المبارک پیلنۍ شپه هغه راشي نو په دغه وخت کې دا یو څو کارونه کیږي د الله رسول فرمایي اذا كان اول ليله من شهر رمضان کله چې د رمضان المبارک پیلنۍ شپه راشي نو په هغه شپه کې صفدت الشياطين ومرضت الجن دغه شانتي شیطانان سرکشه شیطانان هغه په زنجیرونو کې وتړل شي
الله رب العالمین شیطانان دا وتړي او په دې کې حکمت دا دی چې دا بندگان عبادت دا په اسانه طریقې سره وکړي. په رمضان المبارک کې په ډیره اسانه طریقې سره دا نفس عبادت تمایل شي او دا نفس په آرام سره او په سکون سره عبادت وکړي او خپل الله رب العالمین راضي کړي. نو الله رب العالمین یو کار په دې رمضان المبارک په پیلنۍ شپه باندې دا وکړي چې د رمضان المبارک په پیلنۍ شپه باندې سرکش شیطانان هغه وتړلی شي. دغه شانتي د الله رسول فرمای وغلقت ابواب النار. دویم کار په رمضان المبارک کې هغه دا وشي چې کله د رمضان المبارک پیلنۍ شپه راشي نو دویم کار پکې دا وشي چې د جهنم او د اور دروازې هغه بند کړي شي. دغه شانتي فلم یفتح او به په هغه کې منها باب د جنت د جهنم د دروازو نه یو دروازه بیا په هغه کې نه کولاویږي. ټوله میاش د جهنم ټوله دروازې بندي. او دغه شانتي دریم کار په هغه کې وفتحت ابواب الجنه د جنت الفردوس دروازې پکې کولاو شي. فلم یغلق منها باب چې بیا ټوله میاش د جهنم د جنت د دروازو نه یو دروازه په دې کې نه بنديږي. او دغه شانتي سلورم کار په دې کې هغه دا وشي چې وینادي مناد یو आवाज کوون کې د الله رب العالمین د طرف نه आवाज کوون کې आवाज وکي چې اے خلکو اے د الله بندگانو یا باغی الخير اے د خیر تلاش کوون کیا اے د خیر لټون کیا اے خیر غتون کیا اے خیر کوون کیا اقبل مخکشا موقدا میاش راغلی دا د خیر میاشتا په دې کې خیر حاصل کا. ویا باغی الشر او आवाज کوون کې आवाज وکي چې اے د شر لټون کیا اقصر بس ته بنشا د دې شر نه لاس منکا بس ته نور د الله رب العالمین نه فرمانه نه پریدا. نو دغه شانتي الله رب العالمین د طرف نه پکې دا اعلان وشي. او بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای ولله عتقاء من النار. الله رب العالمین په د رمضان المبارک کې خپل بندگان د اور نه آزادای وذالک کل لیله. او دا هر شپه الله رب العالمین خپل بندگان هر شپه د رمضان المبارک په میاشت کې د اور نه آزادای او جنت الفردوس ورته ورکي او دا غوي ګناهونه معاف کوي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د رمضان المبارک د قدر توفیق راکړي او الله رب العالمین دی وکي چې دا رمضان المبارک په موږ باندې داسې تیر شي چې په دې کې زموږ مغفرت شوي او موږ خپل الله رب العالمین راضي کړي. الله رب العالمین دی موږ او تاسو ته د عبادت توحید رحمت میاشتا ید مغفرت میاشتا او ند خلاصي سبب تید عزت میاشتا تید عزت میاشتا.